د کهانۍ شروعات د دریو دوستانو نه کیږي. دیو د چکر د پاره دلته راغلي او د زانګو په ذریعه باندې د غر سر ته تلل غواړي، خو په لاره کې د دیو زانګو ودرېږي. دی درې واړه ګبراو شي، خو د دیو څه شاته بله زانګو کې یو دوه کساني هغه نور هم ګبراو شي. جون د خپلو دوستانو د یرولې د پاره په خپله وخوځي، نو اما نوره هم ویریږي. ډیني د اما سره خبرې کوي او دی له حوصله ورکوي، خو لږ ساعت پس د زانګو په خپله روانه شي. په اخیره کې دی د غر سر ته ورسي او دلته لوبي شروع کی. د ډیر آیس کیچنګ نه پس اخیره کې دی د غر نه لاندې راکوشي. لاندې دیو روټۍ خوري، خو جون ورته وایي چې موږ له دوباره تک پکار دی، ولې چې موږ ډیر سکیچنګ ونه کو په واوره کې، مطلب ډیرې لوبې مو نه کړې چې موږ له یو ځل بیا د غر سر ته تلل پکار دي او د هغه ځینه به په خویدو باندې لاندې راشو. د شپې نه به موږ د دې خویدو مزه واخلو. دیو چې څنګه دغه کاونټر خواته ورشي نو دیو ته پته ولګي چې د زانګوګانو د بندېدو وخت دی، خو دوی ډیر ضد کوي او ورته وایي چې موږ به خامخا په دې زانګو کې بره ځو. دی ورته ډیره زیاته زاري کوي، نو اخر کې دا سړی راضي شي او ورته وایي چې د لږ وخته پورې به زه دا زانګو چالو کم، خو شرط به دا وي چې تاسو به زر د غر نه راکوزیږئ. نو دی درې واړه په ډیره خوشحالۍ په دغه زانګو کې کینی. دیو په دې زانګو کې بره رواني، بل خوا هغه کس چې دا درې واړه لیږلي د دې بوس راشي، نو دا بل یو کس ته ووایي چې ما درې کسان په زانګو کې غر ته لیږلي دي، تر څو چې هغو واپس را نشي تر هغې به زانګو نه بندې. د لږ وخت د تېرېدلې نه پس دا یو درې کسان د غر نه په راتلو باندې ویني. دا چې ویني نو د دې زانګو بجلي بنده کي، هر څه بند کي او د دې ځینه وځي. دې خوا موږ هغه درې کسان وینو، دا په اصل کې جون او د دې ملګري نه وي. د بجلۍ د کټ کېدلې سره د دیو زانګو په یو اوچت مقام باندې ودرېږي. د دی دا خیالي چې په ماشین کې به څه مسله وي، څنګه چې سار هم پکې وه، خو چې د څو ګنټو د انتظار نه پس ماشین چالو نشي نو دیو ته پته ولګي چې دیو دلته گیر شو. دلته ډیره زیاته یخني او واوره هم راښکي شي. د ټولو نه غټه مسله دا چې په دې ځای کې د موبایل سیګنل هم نه وي چې چاته فون وکړي او د مدد دپاره راوغواړي. لاندې په ټول کلي کې تیاره جوړه شي، نو د دیو یره نوره هم سیوا شي او واوره هم راتیزه شي. اوس جون هم یریږي، کم چې بلاول دیو سره مذاق کوو. دی په زوره زوره چغې کوي، خو څوک د دیو اواز ناوري. په دې کې لاندې دیو د واورې یو ګاړی ویني، نو دی ورته د بره نه چغې شروع کړي، خو دا ډرایور یې ویني. دا په خپل ملګري پسې دلته راغلی کم چې مخکې تلی دی، نو دا ټرک واپس لاړ شي او د دیو دا یو امید هم ختم شي. واوره ودرېږي، خو د دې سره یخني نوره هم سیوا شي. په دې یخنۍ کې ساه راښکل هم مشکله وي. په دغه ټیم کې ډیني ته بله یوه خبره هم یاده شي چې را روان 2-3 ورځو پورې به دا زانګوګانې بندي د برف د وجې نه. اما چې دا خبرې واوري نو په جړا شي، خو ډیني ورته وایي چې زه به تاسو په څه ناڅه طریقه باندې بچ کمه. په دغه ټیم کې د اما نه یو ګلبز ولویږي، نو اوس شپه تېرول نوره هم مشکله شي. د اما دا حالت چې ډیني ویني نو دا یوه ډیره خطرناکه فیصله وکړي، د دې ځینه د دانګلې او دا به د دیو دپاره د لاندې نه مدد راوغواړي. دی دواړه د دانګلې نه منع کوي، خو ډیني د چا خبره نه مني او د دې ځینه ودانګي. نو لاندې په ولیدو سره د دې دواړه خپې ماتې شي. دې ته دومره درد ورسي چې دا خوځېدی هم نشي. د دیو دپاره مساله نوره هم سیوا شي. ډیني په تکلیف کې وي او دیوی مدد نشي کولی، نو جون شاته وګوري او دا ویني چې شاته یوه خمبه ده په کومه کې چې سیړۍ لګېدلې دي، خو دغه ځي ته به د کیبل په مدد سره ځي، کوم چې ډیر زیات مشکله ده. اما جون له همت ورکي او وایي ته د رسۍ په ذریعه باندې دغه ځي ته ورشه. څنګه چې دا یو 2 قدمه په دې رسۍ پسې لاړ شي نو د دې لاسبیلی کټ شي او دې ته ډیر درد ورسي. نو دا ډاریک واپس راشي. لاندې مونږ ډیني وینو چې دلته توپان هم راشي او دلته د ځنګل سپي راشي. دا ډیر زیات یریږي، نو دا د یېرې په وجه په خپل مخ کپړه راوارتی، ولې چې دا د دې سپونه تښتېدی هم نشي. نو دا سپي پې حمله وکړي او خوړل یې شروع کړي او بره دا دواړه دغه منظر ویني. دی دواړه ډیر خفه وي. په دې کې د دیو جنګ هم جوړ شي. یو وایي چې دا ستا غلطي وه او بل وایي چې ستا. جون اما ته وایي چې تا به ډیني ته اجازت نه ورکولی، دا هر څه ستا د وجې نه وشو. خو اما ورته وایي چې زما نه بلکې ستا غلطي ده. تا ویل چې د شپې نه به دغه ځي ته خیجو. په دې ټیم کې واوره نوره هم سیوا شي. دومره واوره راوورېږي چې د ډیني جسم په دې واوره کې پټ شي. دغه شان دا شپه تیره شي، خو چې کله سحر شي نو اما یوه خطرناکه خبره نوټس کړي چې د دې لاس په پیپ پسې کلک شوی وي. دا ډیر کوشش وکړي
خو د دې لاس نه آزادېږي. دې ته پته وه چې دا لږ نور زور سیوا کی نو د دې لاس به ډیر زخمی شي. دا په مزه مزه د خپل لاس خلاصي، خو په دې باندې د دې د لاس نه ټول پوستکی پاتې شي او د دې لاس ډیر زیات زخمی شي. په دې باندې جون هم راویښ شي. د ډیر یخنۍ نه پس چې کله غرمه راوختل په دې باندې د دې یخنۍ خو کم شي، خو د انور هم اوس دیو له ډیر درد ورکوي د یخنۍ په وجه باندې چې د دیو په پوټي کې کم زخمونه راغلي نو د انور د وجه نه دا اوس ډیر سوځي. جون ورته وایي چې ماته یقین دی چې څه خلک به زمونږ د مدد د پاره راشي. په دې کې ډیر زیات ټیم تیر شي. دی د ډیر وخت نه واشروم ته هم نه وي تللی. د دې وجې نه د دی کپړې لمدې شي. په دې باندې د دیو نوره هم یخني سیوا شي. د دې نه پس جون دا فیصله وکړي چې اوس بله سلار نشته، زه به په هر حال کې دغه خمبې ته رسم. نو دا ډیر په همت سره ودرېږي، دا کیبل ونیسي، خو چې لږ لرې لاړ شي نو د لاس بیلو د شلیدلې سره سره د دې لاس هم زخمی شي. دې ته ډیر زیات درد رسي. په دغه ټیم کې د ایما دا زانګو یو جټکه وخوري نو دې ته پته ولګي چې یو میخ پکې سس شوی دی. نو اوس جون نور شاته نشي تلی، ولې چې د ایما جون هم په خطره کې دی. دې خوا لاندې موږ ځنګلي سپي هم وینو. جون ایما ته وایي چې لاندې څه شی غوزار کا چې دا سپي د دې ځینه وتښتي. ایما خو لاندې وار وکړي خو دا سپي د دې ځینه ونه تښتي. جون د ډیرو کوششونو نه بعد په څه ناسه طریقه باندې دغه خمبې ته ورسي. نو دا ډیر زیات خوشحاله او دا به ډیر زر د خپل ځان سره سره د ایما جون هم بچ کی. دا چې لاندې څنګه راکوشي نو ډیر سپي په دې پسې شاته ورشي. دا د ځان د بچ کولې دپاره دغه ځینه وځي، خو سپي هم په دې پسې شاته ور روان شي. د ماښام نه شپه ولګي خو د جون څه پته نه لګي. په دې کې ایما اوده شي. په سبا له باندې ایما ګوري چې اوس هم جون نه دی راغلی. د خوراک سکا کې هم 2 ورځې شوي. دا کو دلته نور ایساره شي نو مړه به شي. نو دا فیصله وکړي په ناسته د مرګ نه ښه ده چې کوشش وکم په اخیره کې دا د دې زانګو نه ودانګي او دا زانګو هم د دې په خپه باندې راولویږي. دا پر غښتو باندې د دې ځینه د وتلې کوشش کوي. په لاره کې دا ویني چې په واوره داسې نشانونه لکه چې څوک پکې راښکلی شوی. د لږ مزل نه پس دا ویني چې جون پروت دی او سپي پې د پاسه لګی دي. دا چې مخکې ورشي نو یو ځنګلي سپی دې ته ګوري. د دې دا خیال چې زه به هم مرمه، خو د سپي په شونډک باندې د وینې نشانونه یي. د دې نه پته لګي چې دا سپی په خېټه اوس موړ دی. نو ایما د دې نه بچ شي او پر غښتو باندې لاندې را روانه یي. دا یو سړک ته راورسي خو دلته د لرې لرې پورې د چا نوم او نشان هم نه و. په دې کې د ایما قسمت ښه وي، یو ګاړی راشي او د دې خوا ته ودرېږي. نو دا دغه ګاړي ته وخیژي او په اخیره کې ایما بچ شي. دا چکر به د دې کله هم هیر نشي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.